بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 اکتوبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات د افغانستان متعلق دي او نړیوال موضوعات مې نه دي راخیستي، جهادي راپور مې نه دی راخیستی، چون په دې ورځو کې دلته د دوو طرفو د افغانانو جنگ روان دی. یو د هغه خاینو چې هغې حتی په دې دغه کوي لکه فوزیه کوفي چې تاسو وکتله چې هغه وایي چې بالکل پاکستان حق لري په افغانستان باندې هر رقم یرغل وکړي، بمبارد وکړي او د طالبان چې دي دا ختم کړي. نو طالبان خو په 14 ولایتو کې دي، 14 ولایتو کې چې بم اچي خو دا ټول خلک تباه شو، یعنې دوی ټول د افغانستان تباهي غواړي. په څنګ کې د افغانستان عام وګړي دي، دې کې د عام وګړو آواز اوچتول ډېر لازمي ده. او تاسو ته زه د نن شپه درېیمه شپه ده چې دغه دوستانو نومونه اخلم د مختلفو قومونو نه، ازبک، ترکمن، هزاره او پښتون، تاجک، چې دوی ټول د خپل د وطن لپاره څه احساس لري او څه خبره کوي. دا ډېر لازمي ده چې دا یو پیام دی د جنایتکارانو ته چې د وطن یې په امریکا خرڅ کړی او شرم یې ونه کړ، بیا اوس په پاکستان خرڅوي، شرم او حیا نه لري. دا پیغام باید دوی ته ورسیږي. مخکې دې نه چې د پیغامونو ته راشم، اول د بعضې موضوعاتو باندې یو څه تفسیري دي دا کوو. اول د پاکستان سره چې د 48 ساعتو اوربند شوی او مخکې دې نه چې اوربند پای ته ورسیږي، یو ځلې بیا پاکستان پر پکتیا او په برمل په ساحو باندې برید کړی دی او هلته یې بمبارد کړی دی. دا اوربند یې په خپله بنده کړی، سره دې چې دوی دا وویل چې تر څو د دوحې مسله نه دغه شوي، هلته دوی ناڅه پای دا به اوربند به ادامه پیدا کوي او یرغل به نه کېږي. خو د باوجود لکه د اسرائیلو غوندې چې هلته د لبنان سره قرارداد امضا کوي او هلته حمله کوي، هلته د سوریې سره قرارداد امضا کوي، هلته پې برید کوي، یعنې د قرارداد باوجود برید ته ادامه ورکوي او قرارداد نقض کوي. په دې بابت کې چې پرون پاکستان کوم ننواتې کړې وي چې یو هیئت به دغې ته ځي قطر ته، تاسو ته ما د هغې متعلق پرون شپه ویلي وو چې څومره معلومات چې پرون شپه ما ته لاسته راغلي وو چې هغې کې عبدالحق وثیق به مشري کوي. نن دا معلومات وشو چې د اسلامي امارت د مشرانو په فیصله کې دا شوي دي چې محمد یعقوب مجاهد به د هیئت مشري کوي او عبدالحق وثیق به د معاوني او یو معین د وزارت خارجه به هم په دې هیئت کې موجودي او دی به ځي. دا د ده لپاره به یعقوب ځي چې دی وزیر دفاع دی، دا مسله د جنگ ده او د جنگ فیصله کیږي، هلته به دی یو بل سره د جنگ په مسله او په هغې په نتایجو سره خبرې کوي او یو فیصلې ته به رسیږي. د ایمیل په حصه کې چې تاسو مې ویلي وو چې هغه پاکستاني ډاکټرې استازې چې په ناروې کې افغانستان او په باره کې غلط ریمارکس ورکړي وو، ډاکټر فرحت تاج، هلته ما د دې ایمیل لیکلی دی، دوستان ورته متوجه کېږي نه، هلته ماته لیکي مې ایمیل د واده کړې وه نشته دی. که تاسو د برنامې لاندې ډسکرپشن کې وګورئ، هلته لیکلي دي دري سلاش نمره لیکلې ده 361 دی فکر کوم، بیا څنګ کې جمله ده لیکلي دي چې دا ایمیل ادرس دی، ادرس هلته لیکل شوی دی. نو دوستان لږ زره خواري وکړئ بره متوجه شي، هلته ایمیل ما لیکلی دی. خو سره دې ما چې څومره دوستانو غوښتی و بېرته مې هملته د کومنټس کې ورته ایمیل مې دوباره دوی ته ولیکه چې دوی ته اسانه شي، ځکه چې حتما بعضې پکې عمر رسیده خلکو که ځوانان وی خو حتما یې پیدا کوو، خو معلومیږي چې ټول د اویاو نه جګو، نو که عینکو ته به ضرورت وی چې وی نه شو پیدا کولی، نو هغې سره ما کومک وکړه چې هلته مې ورته دوباره ولیکل. که دوی دوباره د ایمیل په کاري لږ د خواري وکړي، هلته په دغه کې موجود دی. بل خبر دا دی چې افغانستان د خیبر پښتونخوا په یعنې ډیورن هغه غاړه د ډرون وړو تیارو نه کار اخیستی چې دا د پاکستان حکومت سخت ورخطا کړی دی چې دا ډرون دوی د کوم ځای نه کړل. او بل دا دی چې افغانستان یو میزایل ټیسټ که چې دا 400 کیلومتره واټن وهي، نو د یو اول ټیسټ لپاره اول ځل لپاره 400 کیلومتره ډېره غټه کامیابي ده،
ځکه چې دا شروع کیږي د 15 یا 100 کیلومترو نه شروع کیږي، بیا 1.5 200 300 بیا 900 بیا 1000 بیا 1.5 دا رقم ورو ارتقا کوي. دغه باندې پاکستان تشویش کړي چې دا میزایل دوی ته چا ورکړه، یا ځکه که میزایل دوی په خپل هم دغه جوړ کړی نو دا کاپي کیږي، ځکه چې د بل میزایل دغه ډیزاین اخلي بیا میزایل جوړیږي. او یا دا دی چې دوی سره مرسته شوې ده او دوی د هغې جملې نه یو دانه ټیسټ که پاکستان ته وارنینګ غوندې ورکړه، یعنې موږ سره دا موجود دي. الله وکړي چې دوی سره میزایل او ډرون تیارې راشي او دوی وشي کولی خپل د خاورې د تمامیت نه چې څنګه په سرحداتو کې دفاع کوي، د لرې نه هم دفاع وشي کولی. بل خبر دا دی چې په اسلام آباد کې د میریټ هوټل کې نږدې هلته لوی برید شوی دی. تر کوم وخته چې دا خبر ما ته رارسېده هلته یې لیکلي وو چې جګړه اوس هم روانه ده او د مرګ ژوبلې نتایج لا معلوم نه دي. نو جګړې لمن د پاکستان خپل ګریوان ته ورسېدله، اسلام آباد ته، او انشاءالله د نتایج به هغوی ته ملموس وسي. راځمه د همدرد میاخیل ورور پوښتنه کړې ده چې آیا دا جنګ د افغانستان او د پاکستان چې دی دا د افغانستان په ګټه دی که په تاوان په دې اوسني وخت کې؟ قدرمن ورور دې پوښتنې ځواب ما په تېره شپه د وړمه شپې په برنامه کې او په نورو ټولو تلویزیوني برنامو کې مې ورکړی دی، او هغه دا ما ویلي دي چې په لنډمهاله کې دا به افغانانو ته لږه سخته ښکاري، خو په اوږدمهاله کې دا د افغانستان په ګټه دی، پاکستان به ختمیږي او لوی افغانستان به جوړیږي. کایهان 96 نمبر باندې ورور دی، امریکا نه فکر کوم د یو ځوان هلکی دی. هغه دا پوښتنه کړې ده چې روسیې او چین ولې افغانستان سره مرسته ونه کړله. مرسته خو یو خو د روابطو مسئله، دویم د اقتصاد مسئله، دریم د غوښتنې مسئله می چې ته تقاضا وکړې نو هغه به بیا رامخکې کېږي، تا سره به دا مرسته کوي. راځمه د ستاسو نظریاتو ته. عتیق عزیز الرحمن ورو لیکلي چې تمام ملت د افغانستان حاضر دی چې د دالخورو په مقابل کې ودرېږي، جنګ وکړي، او د وطن بچی دي او وطن زمونږ مور ده، د مور لپاره به ځان قربانوو. بیا په آخر کې لیکلي دي زنده باد امارت اسلامي افغانستان. سید هارون شریفی ورور 352 نمره لیکلي زنده باد افغان و افغانستان، یعنی ژوندی دی وي افغان او افغانستان. امی حسین په نامه یو څوک ورور دی، هغې لیکلي ماشاءالله څومره خوشحاله یم چې نن زما وطنوال ټول یو د بل تر څنګ ولاړ دي او یو اتحاد جوړ شوی دی په مقابل د دشمن کې. او بیا یې لیکلي زنده باد امارت اسلامي افغانستان. نوروز علي رضایی تی 15 میم والا لیکلي زه یو هزاره یم او وحدت ملي نن د افغانستان یو واجب ضرورت دی او باید موږ سره متحد اوسو. بشارت نور ورور لیکلي د دفاع له وطن نه د هر د ښار اوسیدونکي یا د هر اوسیدونکي دنده ده. افغانستان هر وګړی د دې مسؤلیت په غاړه لري. مبین محمدي و اته پی دا لیکلي چې زنده باد امارت اسلامي، زنده باد حکومت او سربلند او پر افتخار دی اوسي. ازبک ورور لیکلي دي چې امارت اسلامي څومره چې پیشرفت کوي، یعنی جنګ کې چې څومره مخکې ځي باید خپل بیرغ هلته ودرئ او بیا په شا نور را نشي، او لطفا همدغه کار وکئ تر څو بالاخره دغه بیرغ اسلام آباد ته ورسیږي او هلته زموږ حکومت قایم شي. د دې مطلب دا دی چې هغه اډې یا نظامي پایګاګانې چې نیول کېږي بیرته باید ورنه کړلی شي، ځکه چې دا تلفات پرې ورکړل شوي په اسانه باید بیرته ونه سپارل شي. علیم جولاني ورور لیکلي دي ځان مې د وطن نه قربان، ژوندی دې وي امارت اسلامي. زه عبدالعلي یم د بادغیس نه لیکلي دي. اسدالله عرب د کندوز نه لیکي نن د مرد او د نامرد او د وطن پلورونکي او وطن دوست معلومات فرق وشو. راځئ چې د امارت اسلامي تر څنګ ودرېږو او خپل د خاورې نه دفاع وکړو. رحیمه اکبري وایي چې دا ځل چې باید خپل خاوره د پاکستان نه واخلو او دا فرضي کرښه
زمونږ منځ کې چې دا باید د منځه لاړ شي انشاءالله. محمد علیزاده وی چې نوم یې ابافضل دی، لیکلي زه ابافضل یم، زنده باد امارت اسلامي، په امید دی کامیابی. حبیب الرحمن علیزاده د عرب قوم د کندوز نه لیکي چې د امام صاحب د ولسوالۍ نه یم او سر مې د وطن نه قربان اوسي. زه آماده د منتظر د اعلان د حکومت یم که دغه په حساب حرکت جمعي ورکي، احضارات جمعي وکي، نو زه حاضر یم چې راشم خپل وطن په صف کې ودرېږم وجنګېږم. او بیا یې ویلي دي چې زنده باد امارت اسلامي. سلمان عین نه عین، ځان مې دی وطن نه قربان، زنده باد امارت اسلامي. عبدالغفور قهار لیکلی دی چې د خپل وطن نه حمایت کوم، خپل ځان ته نه قربانوم او زنده باد امارت اسلامي. درغا منارش ویلی چې زه د عرب قوم نه یم، تر مرګ تر وخته پورې د امارت اسلامي تر څنګ ودرېږم او ولاړ یم. موسی امیری ویلی دی خپل د مورنۍ مور وطن یا خپل مورنۍ وطن او یا مرګ، دفاع د وطن نه خپل مسلم حق ګڼم. محمد نعیم نظری وی چې د فاریاب ولایت نه یم، سر مې د وطن نه قربان، د ښکلی وطن زموږ افغانستان. حشمت الله نیازي وی چې زه یو تاجک یم او د تخار ولایت نه یم او د پخواني جمهوریت د وخت د نظامیانو نه یو تن یم، خو د خپل د فعلي نظامي اردو تر څنګ حاضر یم چې خپل د وطن نه دفاع وکړم. GFXJ1BVE دا اوږد نوم د خپل نوم نه لیکي، دغسې ګډوډ شی به وي. نو تقریبا څومره طالبان په پاکستان کې دي په دغه اوس وخت کې او څومره د ازادي بخش د ډلې کسان دي. 500 دغه ډلګي د دې همدا اوس اپریشنل دي، کار کوي، یعنی فعال دي په پاکستان کې. که دغه 500 بعضې ګروپونه 15 تنې دي، بعضې ګروپونه 20 دي، بعضې ګروپونه 30 دي او داسې ګروپ هم شته چې 500 سلم دي. که موږ دا اوریج باندې ونیسو، یعنی 30 ونیسو، نو د 30 په حساب که 30 ضرب د 500 کوي، نو فکر کوم 15,000 مجاهدین ته جوړیږي. دغه اسانه یو احصایه چې ځان ته اخیستلی شي. نور معلوم نه دی چې تعداد به څومره وي، خو دا 500 ګروپه فعلا دلته کار کوي په ټول پاکستان کې. دغه 500 ګروپه هر ګروپ که 30 تنې ونیسو نو 15,000 کیږي. او د ازادي بخش د بلوچو دغه خدا دی، تاسو معلومه ده د بلوچو نفوس دومره زیات نه دی، 5-6 میلیونه پورې دی او د هغې ډېر بچي شهیدان شوي هم دي او اسیران هم دي. د باوجود هم د هغې لګیا دي مقاومت کوي او دا مقاومت د اوس نه نه دی، د 80 کالو نه دی. نو د هغې هم کافي عسکر شته دی، په حدود 15,000 نفر دوی لري. خان بابک خان وایي چې زه یو افغان یم، په لندن کې اوسېږم، ځان مې د خدای په نوم د افغانستان په لاره کې د خدای په لاره کې قربان دی. زه حاضر یم چې خپل د وطن نه دفاع وکړم. سیف الرحمن صافی وایي چې زه یو تاجک یم، څه په دې مسله کې وسي یا څه په هره بله مسله کې وسي، زه د امارت اسلامي تر څنګ ولاړ وم او ولاړ به یم او خپل د امارت اسلامي او د افغانستان نه دفاع کوم. بیا لیکلي زنده باد افغانستان. نو د دغې پاکو احساساتو چې تاسو وکتل، دا زموږ د ټول د وطنپالو ورونو دي او دا ښکاره کوي چې افغانستان متحد دی. انشاءالله دښمن هیڅ هم نشي کولی. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.